مالیه وزارت د کسبګرو هټیوالو په مالیاتو کې د ځانګړو تخفیفونو او معافیتونو خبر ورکوي. په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د اسلامي امارت څو تنو لوړپوړو چارواکو رسنیو ته په همدې اړه معلومات ورکړل. ویل چې په اصنافو د مالیاتو د لوړوالي په اړه د هیوادوالو لخوا شکایتونه راغلي وو چې د مشرتابه د ځانګړي فرمان له مخې هغه کسبکاران او هټیوال له مالیاتو معاف شوي دي چې د یو کال په اوږدو کې خرڅلاو تر 2 میلیونو افغانیو کم وي. همدارنګه هغه کسبکاران او هټیوال چې کلنی خرڅلاو یې تر 2 میلیونو زیات وي مالیات یې له 15 سلنې څخه 3 سلنې ته راټیټ شوي دي. د جمهوریت په وختو کې 1.5 لک روپۍ به تابع د مالیې ګرځېدو. اوس شیخ صاحب ورته مبارک ورته دا حکم موږ ته کړی ده چې د مالیې تابع به په هغه وخت کې ګرځي چې دا سړی 2 میلیونه ته پروشات ته ورسېږي. 100 لک ورته چې د پروشات ورسېږي دغه 100 لک ورته معاف له 100 لک زیات به بیا له 100 لک زیات که د پروشات وو یا د عواید وو له هغو به څو اخیستلی کېږي له هغه به 3% اخیستلی کېږي. په 1 لک کې به 300 روپۍ ځنې اخیستلی کېږي. په 1 لک کې به 300 روپۍ ځنې اخیستلی کېږي. هم دغه 100 لکه به ورته معاف وي. دا یو لوی فرق دی. الحمدلله موږ په دې خوشحاله یو. ټول د امارت اسلامي الحمدلله دلته اجانفي صاحب ناست دلته وزیر صاحبان ناست دي. دا یقین خبره ده چې کوم یو سره زه مخامخ شوی دا حکم راغلی دی د امارت اسلامي ټول وزیر صاحبان رئیس صاحبان ټول په دې باندې خوشاله چې له ولس سره سهولت د موږ لپاره خیر ده او موږ په دې باندې یقین ده چې د موږ امیر المؤمنین حفظه الله چې کوم معافیت وکوي هغه په خیر ده. هغه کې به الله تعالی موږ ته برکتونه رااچوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل چې له کسبګرو څخه اوس مهال ډیره کمه مالیه اخیستل کیږي او په مالیاتو کې د پام وړ تخفیفونه او معافیتونه رامنځته شوي دي چې هغه هم د هیواد په ملي چارو کې لګول کیږي. همه دکانداران و کسبکارانی که در افغانستان وجود دارند تا 2 میلیون سالانه فروشات داشته باشند از مالیه مطلق معاف هستند. از 2 میلیون اضافه تر کسی فروشات داشته باشد سالانه تابع قبلا مالیه 0.5% بود او هم فروشات 1 لک افغانی بود. 1 لک به 2 میلیون اضافه شد و 0.5% هم به 0.3% تخفیف شد. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالیه هستند. تا 2 میلیون معاف است. همه دکاندارا همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند اونا مطلق از مالیه معاف هستند. از 2 میلیون اضافه شد باز در اون صورت امو زیادت تابع مالیه هست. کسی مثلا 3 میلیون فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است اما 1 میلیون اضافی از این تابع مالیه هست و هم 0.3%. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است اما 2 میلیون اضافه از این تابع مالیه می شود 0.3%. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد و ریزه دارند همه از مالیه معاف هستند. ای که مالیه اصناف کم شده الحمدلله به همه دوستان معلوم است که این فقط رهبریت امارت اسلامی است الحمدلله و این یک تاثیر خاص مکمل بالای تمام اصناف که جناب وزیر صاحب محترم یادآور شدند 206 سکتور مختلف اصناف است تاثیر خاص داره. این معافیات یا تسهیلات در وقتی می آید که امارت اسلامی هیچ نوع کمک خارجی را دریافت نمیکنه و شما بهتر معلوم است اداره گذشته بیشتر از 70% بودجه عادی و اکشافی از او متکی به کمک‌های خارجی بود ولی امروز امارت اسلامی همه مصارفی اهم از عادی و انکشافی همه از عواید داخلی است یا مالیات است یا محصولات گمرکی است یا معدنیات است همه از همین استفاده میشود.
دا یادونې وړ ده چې د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د هیواد په کچه په بیلابیلو کاروبارونو درانه مالیات وضع شوي وو چې د کوچنیو کاروبارونو ترسره کوونکو هیوادوالو د دغه مالیاتو د ورکولو توان نه درلود او له ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د اسلامي امارت له دغه وروستۍ پریکړې سره به د کوچنیو کاروباریانو لپاره ښه سهولتونه رامنځته شي او په بازارونو کې به د مصرفي توکو بیې هم ورسره راټیټې شي.